میتا شرکت خپل میتا کائنات بندوي. د احمقانو څخه د پیسو ایستلو پروژه خپل وخت یې تیر کړ. په 2023 کال کې مارک زوکربرګ ناڅاپه پریکړه وکړه چې خلک تیار دي چې په سردرانه وسیله واچوي او اوږد مهال لپاره په مجازي نړۍ کې ډوب شي. د ارزان ماشومانو جوړېدل په څیر ښکاري. مارک زوکربرګ سرمایه گذاران قانع کول چې د کارونکو یوه ډله به په هغه مجازي نړۍ کې ژوند کوي او کار کوي. د یو لوی شرکت مشر وویل چې دا د انټرنیټ په پرمختګ کې یو نوی اساسي ګام دی. د خپلو نیتونو د جدیت په ثبوت کې هغه د نړۍ په کچه مشهور فیسبوک د تکرار شوی کلمې میتا په نوم بدل کړ. عجیب دی چې د یوې لوی کمپنۍ رهبري چیرې چې باید ډیر هوښیار او تجربه لرونکي خلک وي له داسې ستراتیژۍ سره موافقه وکړه. سره له دې چې د مجازي فضاو جوړولو هڅې ډیرې کلونه کیږي او هر ځل بې نتیجې. د سونی شرکت ناکام شو. د ګوګل شرکت لپاره هیڅ شي نه دی شوی. د ټولو ګڼ شمېر پروژو چې د یونیورسل درېبادي نړۍ جوړولو لپاره وې ناکام شوې. حتی د وبا په وخت کې قرنطین هم مرسته ونه کړه. خلک په ټینګه نه غواړي چې خپل ژوند او کار د ګوداجي مجازي فضا ته ولېږدوي. د انټرنیټ ګټه دا ده چې فاصلې له منځه ځي. د درېبادي میتا کیهانونه یوازې د معلوماتو لیږد کې خنډ جوړوي. د متن پیغامونو لپاره درېبادي صحنې ته داخلي دل بیخي احمقانه دي. د درېبادي اوتار سره ویډیو خبرې کول د احمقۍ سرحد. نو ځکه د میتا کائناتو جوړولو ټولې هڅې ناکامې شوې. د داسې پروژې پیل کول بې معنا وو. دا به په ناکامۍ پای ته ورسي. ولې د فیسبوک شرکت د مدیره ټولنې اکسپنسیو پلان ته موافقه وکړه چې په څرګنده توګه به ناکام شي. ځکه چې دوی نشد درلود په سر کې د پخلي لوشي. د سر په سر د ولو لپاره کاسه. د احمقانو لپاره له همچا نه دی پلورلی. مارک زوکربرګ رښتینی جینیس. د لوی شرکتونو مالي ګټه د دې نه ده چې دوی په حقیقت کې څه کوي او له دې عمله چې دوی څو نوي پورونه جذبوي او څو سهمونه خپروي. د خلکو پام راجلبولو لپاره باید د زړه راښکونکو نوو شیانو سره هغوی ته خوند ورکړل شي. فیسبوک د ټولنیزې شبکې په توګه له ډیر وخت راهیسې په یوه حد کې بند پاتې دی. هر څه چې تصور کېدی سي تصور شوي او پلي شوي دي. فیسبوک په یوه خند جوړونکې هیولا بدل شوي چې نسي ښه کېدلی. د سانسور بندیزونو او د کارونکو شخصي معلوماتو افشا کولو سره تړلې یوه لړۍ جنجالونه تیر شول. بېشکه فیسبوک نشي ډوبېدلی. دا ډیر لوی دی. خو د پانګوالو پام باید د ښه کلو نوو شیانو سره وادول سي. مهمه نه ده چې وروسته به د نوو لارو سره څه شي. آیا زوکربرګ یوه لویه پروژې په پام کې لري او وایي چې په انټرنیټ کې به ریښتینی انقلاب رامنځته کړي؟ عجیب دی د پیل په وخت کې پانګونه کول معنی لري. فقط فیسبوک نه بلکې نورې کمپنۍ هم د مجازي نړۍ په پلورلو کې ښه پیسې ګټلې دي. د دې چیغو لاندې چې خلک به ژر په مجازي نړۍ کې کډه شي لالچ لرونکو احمقانو ته خالي ځای په لوړ قیمتونو کې پلورل کیده. هلته به زوند وکړو او کار وکړو. په سر کې به مو درانه بلتي ولرو. ژورنالیستانو خلکو ته د بحثونو له لارې خوند ورکوه او احمقانو ته د پیسو پانګونې لپاره هڅونه کوله. زوکربرګ میتا کائناتو اصلي هدف د پانګوالو جذبول او بشریت خوشحاله کول دي او هر څه بریالي شول. دنده په بریالیتوب سره ترسره شوه. پروژې خپل کار کلی بندول کیدی شي. سبا هغوی د احمقانو لپاره د خالي ځای پلورلو نوې طریقه اختراع کوي. په دې کار کې دوی متخصصین دي.